پیج خاص دی. دا څه وخت چې ما ویډیوګان نه کولې نو دا د دې دلیل دا چې زلزلې ډېرې کېدلې، په موږ هم زلزلې کېدلې او سخته زلزله چې شوې وه هغه په کونړ کې هغه کې ډېر کسان شهیدان شوي وو او زخمي شوي وو، ماشومان پکې شهیدان شوي وو. تقریبا 2000 کسان پکې شهیدان شوي وو، کورونه وران شوي. نو څوک چې مړه شوي دي هغې ته د کورنۍ ته خدای صبر ورکړي. او ما چې دا واورېدل زه ډېره خفه شوم. نو زه تاسو ته یو موضوع وایم چې هغه ښه ډېره ښه ده چې موږ چې کله شپې ویده کېږو نو خپل پلار مور مجبورو چې موږ ته قصه وکړي. کومې قصې چې ته زده وي هغې راته وکړې او نورې زده نو موږ به ورته همیشه شپې ویل چې تاسو ته قصه په یاده ده. هغې به ویلې ښه یو قصه به کوله، قصه به کوله. نو هغه مجبور کړه چې یا چټپټي ته راواخلي یا ګوګله. نو هغې ورته ډېرې ښایسته قصې لیکلې لنډې. دې کې 3 ګټې دي. یو پکې نصیحت دی، بل پکې زده کړه ده او بل پکې تاسو چې په ځای کې پراته یاست ډېر خوند کوي. بل دا چې تاسو خپل پلرونه مجبور کړئ، خپل مورګانې، خپل ورونه، خپل خورګان چې تاسو ته قصې وکړي، ځکه په دې کې ډېر ښه ګټه ده او تاسو ته نصیحت دی، زده کړه ده، خوند کوي چې وګورئ. نو تاسو خپل ورونه مجبور کړئ، خورګانې، مورګانې، پلارونه چې تاسو ته قصې وکړي. دا زما پیغام و او خدای په امان.